اوس به په رینګ ټوپولوژي باندې به وغږېږو چې رینګ ټوپولوژي څه دی او څنګه کار کوي. ښه، په رینګ ټوپولوژي کې په دې باید پوه شو چې دغه هر کمپیوټر چې دی له دوو کمپیوټر سره په ارتباط کوي. مثلا دا کمپیوټر چې دی له دغه کمپیوټر، مثلا دا کمپیوټر په عین وخت کې له دغه کمپیوټر سره او دغه سره په ارتباط کې دی، دا کمپیوټر په عین وخت کې له دغه سره او له دغه سره په ارتباط کې دی. دا هر کمپیوټر چې دی مطلب په یو وخت کې له دوو کمپیوټر سره په ارتباط کې، یعنې په دغه نیټورک کې چې یو نیټورک رینګ ټوپولوژي جوړوو. او دغه هر یوې چې دی، دغه هر سیستم یا ورک سټیشن چې دی، هر یوې چې دی په رینګ ټوپولوژي کې دوی یو ریپیټر لري. هغه ریپیټر په دې معنا چې مطلب کله دوی ته یو پیغام راځي یا میسج ورته راځي، هغه دوی ورخلي بیرته هغه کوم مثال له دغه نه دوی غواړي دلته ورولېږي، نو هغه راځي ریپیټر ته، مطلب هغه ریپیټر چې کوي هغه میسج بیرته هغه ځای ته ورولېږي، هغه اصلي هدف ته چې کوم ورسوي ده. په رینګ ټوپولوژي کې هم ګټې شته، هم خرابیان شته. اول ګټې دا دي چې مطلب ډېر په اسانه باندې نصبېږي، ځکه چې هر کمپیوټر سره مطلب یو کمپیوټر یا بل کمپیوټر ته ارتباط ورکړه، دوی دواړه سره په ارتباط کې شول. او بل دا چې دغو منیج کول یا دغو ساتل مطلب اسانه ده نسبت له دې نه چې ته نیټورک ترې لرې کړې او یا پکې نور نیټورکونه پکې اضافه کړې. اوس مثال 2 دانې دي، نو ته 2 دانو کې که وغواړې بل اضافه کړې، نو خامخا د هغه لپاره ډېر کار غواړي. صحیح ده؟ نو دغه ګټې دي، مطلب یعنې منیج کول ډېر اسانه ده چې څنګه وشي کولی دا منیج کړې. مشکلات چې دي، فرض کړه دغه یو لینک خراب شو، دا په دې معنا باندې چې دا یو لینک خرابېدی معنی ټول نیټورک تقریبا خرابېدی. صحیح ده؟ او بل ځکه بله خرابي دا ده چې د ډیټا ټرافیک پکې ډېر زیات دی. هغه دې لپاره چې دغه یو فرض کړه ډیټا ته لېږم دغه نه کمپیوټر ته دغه کمپیوټر نه، نو دا ډیټا چې دی مطلب داسې سرکیولیټ کېږي، ګرځي په نورو باندې که نه، نو دغه لپاره د ډیټا ټرافیک چې دی مشکل پیدا کوي. دغه دوه مشکل دي چې یو لینک خرابوالی او ډیټا ټرافیک پکې، دغه دوه مشکلات د رینګ ټوپولوژي نیټورک. صحیح ده؟